او ته د سوات نه دروای نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه او په ملکڼ به سره خېجو په پنجدار څپلو وخمې خونه. السلام علیکم مینوالو، اسکرنی یم د یو نوي ویډیو سره واک لره وتی یم او غوښتل مې چې تاسو سره یو څو خبرې وکړم او څو مستې ټپې سره شریکې کړم. راځئ موږ سره اوسئ. مینوالو، واک تاسو له هم پکار دی چې واک وکئ، ځکه چې واک د صحت لپاره ډېر زیات زبردست شی دی. دا چې د شوګر مریضان چې کوم وي هغوی له واک ډېر بې انتها بیا ډېر زیات ښه دی شوګر مریضانو له. او داسې دا نور مریضان چې کوم دي د فټنس لپاره شو یا داسې د وزن د کمېدو لپاره شو. او واک چې کوم دی دا لکه مطلب چې بیمار نه وي هغه انسان له هم ښه دی او چې څوک بیمار وي هغې له هم ښه دی، ځکه چې واک چې څوک کوي نو هغه په ذهن باندې هم ښه اثر غورځېږي او په دماغ هم ښه اثر غورځېږي. راځو ټپوله چې یما درته قربانه کې یارانې خبر ډېرې ګرانې وینا او چاته وې جانان دې تور دی ما پرنا لیدلې نه دې تور وینا او جانان ته خدا سي نه وې د چا خبر دې ضرور منلې دینا او خدای د تیرو کویانوچ کې ربان خوار کې چلاله کور ته راځي نام او یو مې ګل کړی کمیس پروت دی ډبل کمیس د یار وی مول جوړوما او ته د سوات نه دروای نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه او په ملکڼ به سره خېجو په پنجدار څپلو وخمې خونه او په یارانه در سره نه ځم تر ملکڼ پورې چې لم در سره وړمه او په مخ دې بیا څپېړه ورکاو بې ننګه یاره پېغله چا وخلې دینا ما درته وې چې پېغله وکاو پېغله ګنې دې بند په بند خواږه لرينا او زما جانان چې په خندا شي زما نه لرې شي د ټول جهان غمونه او ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به او مرګ که د خفګان وې نو مړ به ژوند کې خو مې والله ته سترګې دي او رزق که د خان وې نو مړ به او ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به مرګ که د خفګان وې نو مړ به. دا وه زموږ ویډیو چې تاسو کتله د ورزش په حوالې سره وایو څو معلومات مې تاسو ته درکول. امید در وکړم چې تاسو پرې عمل وکړئ او څو ټپې مې تاسو سره شریکول غوښتل تاسو به کتلې وي او امید در وکړم چې خوند به یې درکړی وي او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. مننه به وي ستاسو د نورو خوندورو ښایسته ویډیوګانو لپاره. او اسکرنی بن نواز پیج په فیسبوک باندې او کرنی ټي وي په یوټیوب کې تاسو دې سره ضرور فالو سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.